بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او ستاسو له لارې ټولو هېوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نوم مې عبدالغفار دی، تخلص مې فیضي زدران دی. په 1348 کال د پکتیکا ولایت د زوړک ولسوالۍ د ورژانه په کلي کې زیږېدلی یم او دلته په 1315 کال کې بیرته د کابل پوهنتون د شپې په پوهنځي کې چې په هغه وخت کې زه په ملي راډیو تلویزیون کې د وایندویۍ دنده مې هم ترسره کوله په رسمي توګه. د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګه کې مې خپل زده کړې ته دوام ورکړ چې دم ګړی چې له تاسو سره غږېږم 38 کال په کابل کې پیل کېږي زما د ژوند، زما د هڅو. کابل ته زه د زده کړې لپاره راغلی یم. په کابل کې مې خپل لومړنۍ زده کړې او ورپسې ثانوي زده کړې او لوړې زده کړې په کابل کې ترسره کړي دي. کابل د افغانستان پایتخت، د افغانستان زړه، هغه زړه چې دلته یې په زرګونو نابغه روزلي دي، په سلګونو نابغه روزلي دي. دلته یې د وطن اصیل بچیان روزلي دي. په دې خاوره کې داسې ککرۍ روزلي دي چې هغه د همیشه لپاره د دې وطن د زعامت په اصطلاح وړ وو. دلته په کابل کې هر هغه څه چې اوس زه نن د دغه څښتن شوی یم یا زما په شان ډېری نور څښتن دي، دا د کابل له برکته دي او دا د دې وطن د زړه یعنې پایتخت کابل برکت ته چې موږ تر دې سرحده رسولي. یو دوه درې صنفه موږ په خپل وطن کې په خپل ټاټوبي کې په هغه ټاټوبي کې چې موږ دنیا ته سترګې غړولې، په هغه ټاټوبي کې چې موږ خپوړې کړي دي، په هغې کې تر دویم یا درېیم ټولګي پورې موږ هلته زده کړه کړې ده. بیا له هغه څخه کابل ته راغلی یم. دغه څه لاسته راوړنې چې زه هر ځای ته رسېدلی یم، هر برکت، هر چوکۍ، هر ځای ته چې هر شهرت ته چې زه رسېدلی یم، الحمدلله دا د کابل برکت دی او دا په کابل جان کې ما ترلاسه کړي دي. ډېرو تاریخونو ته په کتو سره افغانستان په ځلونو باندې د پردي تهاجم تر سیوري لاندې راغلی دی. په افغانستان کې مادي او معنوي هستۍ د جنگ بدبختې بالا تر خپل کومې تیر کړي دي. ولې دغه کڼ کپر هېواد، دغه کابل چې په ځلونو د تهاجم او د تیري وړ ګرځېدلی دی، بیرته په خپلو پښو لکه یو نیالګی چې نوی کېنول شي او بیرته رازرغون شي وټوکېږي، بیرته دغسې ټوکېدلی دی. یا مثلا یوه ونه څوک قطع کوي، د هغې ریښې پاتې کېږي، بیرته هغه نوي څانګې کوي او راغوړېږي. زه د کابل راتلونکي انشاءالله مثبت ارزوم او کابل به انشاءالله بیرته هغه پایتخت وي چې د سولې په ډګر بدل وي، هغه پایتخت وي چې د تمدنونو د راکړې ورکړې لاره په همدې کابل باندې باید واوسېږي، هغه پایتخت به وي چې د سوداګرۍ لاره په دې باندې واوسېږي، هغه کابل به وي چې واقعا د کابل یا د افغانستان فرهنګ به نورو دنیا ته له دې ځایه سرایت کوي. د پردیو دغه تپل شوي فرهنګونه، د پردیو دغه تپل شوي جګړې به انشاءالله چې د ختمېدو په حال کې وي. زموږ ځوان نسل یا ځوان کول ښه پرمختګ کړی دی د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې، په نورو برخو کې. دا به هېڅکله نور زه فکر نه کوم چې کابل دې ته پرېږدي چې بیا هم پردي لاسونه دلته راوغځېږي او زموږ دا ښکلی کابل بیا د جګړې تر کومې تېر کړي. زه یوازې په کابل ته راغلم د تحصیل لپاره، اما کابل هغه زړه راښکونکی ښار یا هغه زړه راښکونکی ځای دی چې هېڅکله هم له خپلې غېږې بېرته جدا نه کړم. لکه د مور په شان چې مور یو بچی دلته په خپله غېږه کې پالي، هغه روزي، هغې ته شیدې ورکوي، بالاخره هغه دغه سرحد ته رسوي چې د مور لاس نیوی وکوي او د مور لپاره خدمت وکوي. کابل یا افغانستان زموږ مور ده چې کابل یې زړه دی. موږ په دې کې سړي لیدلي دي، تودې مو لیدلي دي، جګړې مو لیدلي دي، مرګونه مو لیدلي دي، ښې ورځې او ښې شپې مو لیدلي دي. خو هر څه چې دي د شهرت، زما د شهرت یا ماته ورته نور کسان داسې شته چې له ما نه هم ډېر مشهورې څېرې دي. هغه د شعر په ډګر کې، هغه د هنر په ډګر کې، هغه د لاسته راوړنو په ډګر کې، هغه د ساینس او ټکنالوژۍ په ډګر کې ډېرې داسې څېرې دي چې کابل روزلي دي. د کابل نه ښې خاطرې ډېره مینه لرم چې له کابل سره پاتې شم. هغه مینه ده لکه مورنۍ مینه چې ماته راکړل شوې ده. له موره هېڅوک نه غواړي چې د موره جدا شي. کابل زه 38 کاله په خپله غېږ کې روزلی یم، 38 کاله زما پالنه کړې ده. کابل 38 کاله زه د دې جوګه کړی یم چې نن ستاسو په وړاندې دغه د ناست یم، ستاسو د میډیا له لارې
له ټول افغانستان سره او له کابل ښاریانو سره مخاطب یم. دا هر څه د کابل له برکته دي. د مور له غېږې جدا کېدل زما لپاره ډېر سخت دی. ګر چې خاپوړي ما مخکې مې ځان معرفي کړو چې په خپل کلي کې کړي دي، اما ډېر ماشوم دلته راغلی یم، ماشوم دلته روزل شوی یم، پالل شوی یم او تر دې سرحده رسېدلی یم. هېڅکله زما زړه، زما روح، زما روان به کابل نه هېروي او له کابل نه هېرېدونکی دی. ډېر فرصتونه راته برابر شوي دي چې بهر ته لاړ شم. جګړې مې ګاللې دي، بدبختۍ مې ګاللې دي، لوږې او تندې مې ګاللې دي، مګر له کابل نه لا تر اوسه پورې نه جدا شوي. کابل د هستیو ښار دی، کابل د تمدنونو ښار دی، کابل د علم زانګو ده. کابل هغه ښار دی چې د افغانستان د ټولو ولایاتو، د ټولو ولسوالیو، حتی که مبالغه مې نه وي کړې، د ټولو کلیو او بانډو بچیان دلته پکې روزل شوي دي او د په خپله غېږه کې ځای ورکړی دی، روزلي دي. نو د خپل مور ساتل، د خپل مور د زړه ساتل موږ باندې فرض عین ده چې د دې ساتنه وکړو، د دې پالنه وکړو، د دې په لا ښکلا، د دې په لا بډاینه کې، د ده په لا غوړېدنه کې، د ده په لا ښه معرفي کې، هر هغه څه چې موږ په واس او توان کې لرو هغه که زموږ په قلم باندې کېږي، زموږ په ژبه کېږي، زموږ د بدن په غړو باندې، په لاس او پښو باندې کېږي، هېڅ څه باید درېغ نه کړو تر څو کابل هغه کابل شي چې لکه نن په دنیا کې چې لوړ ښارونه مثلا واشنګټن یادېږي، له هغه څه هم لوړ نوم ولري. کابل د تمدنونو، افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. دغه د برم ډک تاریخ باید موږ وساتو تر څو نړیوال په دې باندې پوه شي چې افغانستان یا کابل هغه ځای دی چې واقعا له ډېرو زخمونو، له ډېرو دردونو، له ډېرو کړاوونو وروسته هم بیا په خپلو پښو درېدلی دی او د نړۍ د سیالو سره سیال شوی دی.